بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده په افغانستان کې د امریکې شتون 22مه برخه. ګرانو وطنوالو، د امریکې د سیمې د طالبانو نه د پاکولو عملیاتو د سیمهییزو پولیسو سره په ګډه دوام درلودو، خو د سیند په شمال لویدیځ کې د غلزو کلي د ماتولو لپاره ډېر زیات سخت ثابت شول. د ترکیې قبیلې کورنۍ په تره کولاچي او دریو نږدې کلو کې ژوند کاوه. دوی طالبانو ته اجازه ورکړه چې د دوی کلي د خپل قوي مرکز په توګه وکاروي. د ګڼو ونو په وجه د لومړي کنډک 340 ساحې د توپخانې قطعې لخوا د چاودېدونکو توکو د پاکولو څو هڅې شنډې شوې. د درنو تلفاتو د خطر پر ځای د کنډک قمندان ډګروال ډیوډ فلین د کارپټ بمبارۍ ته مخه کړه او پیټریاس په کلکه د دې بریدونو تایید وکړو. د متحده ایالاتو استخباراتو راپور ورکړو چې ډېری ملکي وګړي تښتېدلي دي. د 2010 کال د اکتوبر په 4مه 25,000 پاونډه بمونو او 500 پاونډه بمونو کلي ویجاړ کړل. د ارغنداب لپاره د متحده ایالاتو د لوا قمندان ډګروال جیفري مارټینډل راپور ورکړو چې موږ هغه ټول کلي له منځه یوړل. هغلته اوس د تشو میدانونو او ویجاړ کورونو نه پرته بل هېڅ پاتې نه دي. فلین هڅه وکړه چې د تره کولاچي سیمه زر ته زره بیا جوړه کړي، نو هغوی یو نوی بازار او نوی کانکریټي کورونه جوړ کړل، خو ډېر کم خلک بیرته راستانه شوي وو ځکه چې دوی د کندهار ښار ته تښتېدلي وو. د امریکایي ډالرو سره جوړ شوي عجیب کانکریټي کورونه خالي پاتې وو. د دې کلو په سلګونو غلزیان د ارغنداب د جګړې پر مهال یا د طالبانو د جنګیالو په توګه او یا د ملکي خلکو په توګه په ناڅاپي ډول د بمونو او ګولو له امله وژل شوي وو. اختر منصور او عیسی د هلمند او د کندهار په وضعیت ډېر زیات ناراضه وو. دوی قمندانانو ته امر ورکړو چې د ژمي په اوږدو کې هم خپله جګړې لا دوام ورکړي، خو ډېرو قمندانانو انکار وکړو او د آرام لپاره پاکستان ته لاړل. نو د هغې پایله دا شوه چې د جنورۍ او فروری په میاشت کې تاوتریخوالی کم شو. اختر منصور، عیسی او د کوټې شورا د دې په اړه بحث وکړو چې څه وکړي. نو د پسرلي په لومړیو کې منصور او عیسی ارغنداب او نورو ځایونو کې د امریکایي ځواکونو، حکومتي چارواکو، پولیسو او اردو او د متحده ایالاتو سره کار کوونکو ملکي وګړو د هدف ګرځولو امر وکړو. په ارغنداب کې جګړه د پسرلي او د اوړي په لومړیو کې په ارامه توګه روانه وه، مخکې له دې چې عیسی بالاخره خپله استعفا اعلان کړه. د طالبانو قدر قمندانان له ارغنداب څخه ووتل او پنجوایۍ ته لاړل او یو څو جنګیالي پاتې شول. د جون تر میاشتې پورې ټول ټال 350 سیمهییز پولیس سیمې ته ورغلي وو چې د متحده ایالاتو د ځانګړو ځواکونو ټیمونو لخوا روزل شوي وو او هم د هغوی لخوا به مشوره ورکړل کېدله. په 2009 کال کې یوازې د ولسوالۍ مرکز او یو څو کلو برعکس د کال تر پایه پورې د ولسوالۍ ټول 72 کلي د حکومت تر کنټرول لاندې راغلل. د 60 زغروالې قطعې د لومړي کنډک یو بل پلاټون مشر لومړی ډګرمن ډیوډ برګیو د بدلون په اړه داسې وویل: موږ د خپلواکو کلو له یوې لړۍ څخه لاړو چې مشرتابه د طالبانو لخوا د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې ویره درلوده. هغه خلکو له حکومت سره یا ائتلافي ځواکونو سره هیڅ اړیکه تر هغه وخته پورې ساتل نه غوښتل تر څو چې موږ نه وتلې، خو چې موږ دغه سیمې ته لاړو نو خلک زموږ سره منونکي او ښه او په حقیقت کې تر ټولو لویه خبره هم دا وه چې دا د بریالیتوب تر ټولو لویه اشاره وه چې موږ درلوده. کله چې موږ په پسرلي کې دې سیمو ته ننوتل پیل کړل نو دا هغه وخت و چې طالبانو په عمومي ډول بیرته راستنېدل او سیمې ته ننوتل، خو بیا هغوی چېرته هم دې سیمې ته راستانه نه شول. لکه څنګه چې د ارغنداب جګړه پای ته ورسېده، د کندهار ښار لپاره جګړې دوام وموند. د 2011 کال د اپریل په 14مه یو ځانمرګي بریدګر د ولایتي پولیسو مشر خان محمد
د ټاکل کېدو نه له شپږو میاشتو وروسته ووژو. یوه اونۍ وروسته 406 بندیان د سرپوسا زندان څخه د یوې هوښیارۍ سره کنیلي شوي تونل له لارې وتښتېدل. بیا د مۍ په لومړو کې طالبانو د پولیسو د مرکزي دفتر، د والي دفتر او نورو دولتي ودانیو په وړاندې د 10 ساعتونو لپاره د ځانمرګو بریدونو او ډزو لړۍ ترسره کړه. بریدګر حتی له ساتونکو څخه تېر شول او د والي ویسیا په دفتر د دهلیز په واسطه ډزې وکړې. دې ته ویلی شي د اشغالګرو او د هغوی د لاسپوڅو افغانانو څخه د خپل وطن د ازادۍ لپاره مبارزه. او په دې جګړه کې چې څومره هم طالبان او نور بیچاره بېګناه افغانان شهیدان شوي وو، نو خدای پاک دې هغوی ټولو ته جنت الفردوس ورکړي، امین. 2011 کال د جولای په 12مه کرزي ته یو ډېر لوی ګزار ورکړل شو چې د هغه وفادار ورور احمد ولي د شخصي شخړې له امله د هغه د خپل ساتونکي لخوا ووژل شو. د خپل غم سره سره کرزي په چټکۍ سره په کندهار کې د خپل سیاسي مرکز د ساتنې لپاره حرکت وکړو. هغه خپل بل ورور شاه ولي کرزي د سیاسي چارو مسؤل وټاکو. هغه اسدالله خالد چې د کندهار او غزني پخوانی والي هم پاتې شو، د 6 میاشتو لپاره کندهار ته واستاوه ترڅو د اردو، پولیسو او والي امنیت او څارنه وکړي. او د دې نه وروسته بیا کرزي رازق ته مخ ور واړاوه. کرزي د اپریل په میاشت کې د خان محمد له وژل کېدو وروسته رازق د ولایت د پولیسو مشر وټاکو. کرزي دا کار د کورنیو چارو د وزیر بسم الله خان له اعتراض سره وکړو او د په ګوته کړه چې د رازق واک مستقیم له هغه څخه تیریږي. رازق ځان ثابت کړو. هغه خپل هغه جرأت له لاسه ورنکړو چې کوم هغه د سرحدي پولیسو د قومندان په توګه ثابت کړی و. کله چې طالبانو د مۍ په میاشت کې د پولیسو په مرکزي دفتر د موټر بم او بریدګرو ډلو سره برید وکړو، نو رازق له کړکو څخه ډزې کولې او خپل کسان یې راټولول. خالد او کرزي دواړو په رازق باور درلودو. رازق به هره اونۍ کرزي ته د ټلیفون له لارې راپور ورکاوه او هر څو میاشتې وروسته به رازق کابل ته سفر کاوه او له ولسمشر سره به په شخصي ډول لیدل. هغه باور درلود چې امریکایان باید د افغانستان له داخلي چارو څخه لرې پاتې شي. هغه په دقت سره خپل ډېری امریکایي ملګري چې هغه ورسره د رومه په څېر چلند کاوه د افغانستان له سیاسي چارو څخه جلا کړل. رازق به د خپلو پولیسو لپاره په ژوره توګه پاملرنه کوله. له هرې جګړې وروسته هغه به په ښه توګه پولیس او حتی د هغو اردو سرتېرو ته هم انعام ورکاوه چې د قماندې څخه بهر وو. هغه د افغان دولت د بنسټ ایښودونکي احمدشاه بابا نمونه تعقیبوله چې 250 کاله د مخې د خپلو سرتېرو سره د سخاوت لپاره شهرت درلود. خو تالیفاتو رازق په ښکاره ډول ډېر زیات خفه کړی و چې د هغې په وجه هغه د لومړۍ کرښې پولیسو ته نور هم محبوب شوی و. په 2014 کال کې د چاودېدونکو توکو د چاودنې په ځای کې هغه د یو افغان انجینر سره ولیدل چې هغه د ماینونو د موندلو او شنډولو لپاره روزل شوی و. رازق د هغه نه ډېر زیات متاثره شو. نو رازق هغه ته امر وکړو چې لاړ شه او 140 نور هوښیار ځوانان استخدام کړه او هغوی ته هم د دې کار لپاره روزنه ورکړه. خو انجینر جواب ورکړو چې د کورونو چارو وزارت په هر ولایت کې یوازې د 3 انجینرانو لپاره پیسې ورکوي. نو رازق ورته وویل چې په دې اړه اندېښنه مه کوه. هغه به بالاخره د خپل جیب یا خزانې څخه د 140 تخنیکارانو لپاره پیسې ورکوي چې بیا هم هغه تخنیکارانو په 9 میاشتو کې 2000 چاودېدونکي توکي موندلي وو. د رازق لیوالتیا چې په هر حالت کې د پولیسو رهبري کوله او د خپلو پولیسو سره به ډېره مینه کوله، په چټکۍ سره د غوره امریکایي افسرانو درناوی ترلاسه کړو. دا د ډېرو خلکو لپاره د حیرانتیا خبره وه چې څنګه رازق پولیسو ته مسلکي والي ورکړو. د خپلې کمې زده کړې باوجود هغه ملیشه ډېره ډسپلن کړه. هغه غوښتنه وکړه چې دوی خپل یونیفارم واغوندي او خپلې وسلې سره په ښکاره ډول وګرځي. هغه په اکاډمۍ کې د پولیسو د ځواک لویه برخه وروزله. د پولیسو یو سرجنټ تبصره وکړه چې مخکې له دې چې رازق اکاډمۍ ته سړي واستوي، پولیس بالکل لانده روان وو، خو اکاډمۍ د هغوی سترګې پرانیستې. حتی د الیکوزو پخوانو پولیسو مشرانو ته وفادار پولیسو هم ومنله
چې رازق په پولیسو کې مسلکي والی راوړی و. د مشر په توګه د ټاکل کېدو سره رازق پولیس په کلکه د ډیسپلین د لاندې راوستل. رازق هغه لوړپوړي افسران ګوښه کړل چې د لومړي کې پولیسو ملاتړ کولو کې پاتې راغلي وو. هغه وروسته د څو ولسوالانو مشران هم د داسې ضعیف فعالیت لپاره له دندې ګوښه کړل چې د ولسوالۍ په خوندي کولو کې پاتې راغلي وو. ځکه چې هم هغه د ولسوالو مشرانو به د پولیسو معاشونه خوړل او دریم دا چې خپل ټپیان به له پامه غورځول. د دې برعکس د نورو ولایتونو د پولیسو مشرانو نشي کولی چې خپل مرستیالان او ولسوالان کنټرول کړي شي، ځکه چې د هغوی په ملاتړ کې به په پارلمان، ارګ او وزارت کې د پولیسو د مشرانو پر ضد غلمغال کېدلو. خو رازق دا ستونزه نه درلوده. رازق به ویل که زما د پولیسو مشران بد وي زه یې په زندان کې اچوم، که وزارت امر وکړي چې یو بد مشر وټاکم زه یې ردوم. په نورو ولایتونو کې سناتورانو هڅې کولې چې د خپلې خوښې پولیس په ولسوالۍ کې راولي، خو که دوی دلته دا هڅه وکړه نو زه یې ردوم. د کرزي د رازق ملاتړ په دې معنا و چې رازق څه هم کول غوښتل نو هغه یې کولی شول. خو د بلې خوا د فوجي قمندان په توګه د رازق د ټولو قومونو سره ظلم د رازق شهرت دغدار کېدو ته دوام ورکړو. ملګرو ملتونو هم هغه ته د یو وحشي او ظالم بنده په توګه لقب ورکړی و. د پټو زندانونو، شکنجې او اعدامونو قصې د هغه په تعقیب کې وي. بې له شکه هغه ته نږدې پولیسو په لنډه توګه ځینې هغه طالبان هم اعدام کړي وو چې په جګړه کې نیول شوي وو. د 2010 کال په دسمبر کې رازق ژورنالیست مایکل هیسټینګز ته وویل چې جنرال پیټریاس او زه ډېر ورته نظرونه لرو. زه هم غواړم چې طالبان ووژنم او هغه هم غواړي چې طالبان ووژني. موږ دوی بندیان نه نیسو بلکې د مخې سره له منځ نه وړو. خو دلته یوه خبره د یادونې وړ ده چې رازق څومره په ویاړ سره دا خبره کوله چې د پیټریاس او د ده نظر د طالبانو په وژلو کې یو و. نو پیټریاس خو اشغالګور و او طالبان د هغوی پر ضد جنګېدل. نو د رازق نظر د پیټریاس سره اخر څنګه یو و چې طالبان په دې وجه ووژني چې اشغالګر د خپل وطن نه شړل. دلته بیا د اشغالګرو او رازق په منځ کې څه توپیر پاتې نه شو. نو ځکه په تاریخ کې د تل لپاره افغانان اشغالګرو او د هغوی لاسپوڅو افغانانو ته په یو نظر ګوري. د دې نه پرته تر دې هم بد ظلم دا و چې رازق به له مخې شکمن طالبان د شپې وتښتول او پرته له محاکمې به یې اعدام کول. حالانکه په هغه طالبانو کې ځینې ممکن فعال طالبانو او نور ممکن پخواني طالبانو چې هڅه یې کوله په سوله ییزه توګه په خپلو کورونو کې په افغانستان کې ژوند وکړي. خو هغه بیچارهګان چې په افغانستان کې په سوله ییزه توګه ژوند تېرولو ته نه پرېښودل. وخت په وخت به امریکایي چارواکو او جنرالانو هم کرزي ته د رازق د بشري حقونو له سرغړونو په اړه مشوره ورکوله، خو کرزي به د رازق د ظلمونو پر ضد هېڅ خبرې اورېدو ته تیار نه و. نو بیا سپینې ماڼۍ په امریکا کې په دې غور پیل کړو چې د رازق کومکونه بند کړي. خو رازق د ډېر کم عمر خاوند و. حالانکه دا امکان و چې نړیواله ټولنه ممکن هغه ته د ګمرکي عوایدو اخیستلو، د کوکنارو قاچاق کولو یا د طالبانو د اعدامولو لپاره سزا ورکړي. رازق شک درلود چې ګنې هغه به اوږد ژوند وکړي. هغه د اوسني په پرتله د راتلونکي په اړه لږه پروا درلوده. د پولیسو د مشر کېدو څخه مخکې طالبانو څو ځله د هغه د وژلو هڅې کړې وې. خو د رازق د طالبانو سره دښمني په افغانستان د امریکې او د هغوی د اتحادیانو د یرغل نه ډېره مخکې شروع شوې وه. طالبانو ډېر وخت مخکې په کال 1994 کې د هغه پلار او تره وژلي وو. کله چې هغه د پولیسو مشر و نو طالبانو د هغه د وژلو لپاره پرلپسې ځانمرګي بریدګر استولی وو چې ټول ټال له شلو څخه زیات وو. هغه 2 ځله ټپي شوی هم و. هغه یو ځل په خواشینۍ سره خپل یو سلاکار ته وویل چې موږ به ممکن دومره اوږد ژوند ونه لرو. که موږ څومره هم ځواک او طاقت لرو خو یو ورځ به په یو بم یا کمین کې مړه شو. رازق او د امریکا فوج د کندهار ښار کلابند کړو. له 2009 کال وروسته په کندهار ښار کې د افغان پولیسو شمېر 15 چنده زیات شو. رازق له هرې حوزې څخه غوښتنه وکړه چې هره ورځ 6 ګزمې وکړي. د ځانګړو عملیاتو ځواکونو د طالبانو پر ځایونو چاپې وهلې. رازق به کرفیو یعنې ګرد بندیز لګاوه
چې د هغې له امله بریدونه ورو ورو کم شول، کمینونه او کله ناکله بریدونه ودرول شول. نو بیا طالبانو چاودېدونکو توکو او وژنو ته مخه کړه چې وخت په وخت به یې موټر بمونه کارول. په 2009 کال کې په ښار کې د 300 شاوخوا بریدونو څخه په 2011 کال کې 51 او بیا په 2012 کال کې یوازې 80 بریدونو ته راکوز شوی و. د تاوتریخوالي کمېدو سره ښوونځي او دوکانونه بیرته پرانیستل شول. مور پلار به خپل ماشومان په کور کې بند نه ساتل، بلکې په لارو کوڅو کې به لوبې کولې. د رازق کړنو د طالبانو ګواښ، د کرزي ویناوې او د نورو سیمه ییزو مشرانو غوښتنو به کندهاریان د طالبانو پر ضد مبارزې ته هڅول. شفیق افغان د اصلاح غوښتونکو مشرانو سره د قومي شخړو د کمولو لپاره شبکه جوړه کړې وه. زرغونه بلوچ د یو ولایتي شورا د یوې مېرمنې لور به د ولسوالو نږدې مرکزونو ته بتله او له ښځو سره به خبرې کولې چې خپل زامن د طالبانو سره د یو ځای کېدو نه منع کړي. مریم دوراني چې د ولایتي شورا د تعلیم د غړي او د یو پرمختللي پلار لور وه، د راډیو یو پروګرام چلاوه او له هغې څخه به د افغانانو څخه غوښتل چې د پولیسو او اردو لپاره رضاکارانه کار وکړي. هغې د طالبانو د مخکني رژیم پر مهال د طالبانو د قوانینو څخه سرغړونه کړې وه او اوس به هم د طالبانو پر ضد خپله مبارزه مخ په وړاندې بوتله. ډېری افغانانو له سیاستوالو څخه تر د کوڅو د دوکاندارانو پورې دا منله چې رازق په کندهار کې امنیت ښه کړی و. حتی که دوی باور درلود چې هغه بې ګناه خلک بندیان کړي وو، پټ زندانونه چلول او خلک یې اعدام کول، خو ډېر کسان داسې هم وو چې هغوی په غوسه او غوښتل چې رازق له کندهار څخه لاړ شي. امریکایان هم سره ویشل شوي وو. جنرالانو او ډګروالانو د رازق زړورتیا او د خپل ژوند په تلي کې ایښودو ته پام کوو، خو ډیپلوماټانو او ژورنالستانو د هغه په اوسپنیز لاس نیوکې کولې. د یو ښه تعلیم یافته پرمختللي کندهاري تکراري تبصرې د رازق په اړه داسې ویلي وو چې رازق د ګل اغا شیرزی په پرتله ډېر ظالم و. دا پوښتنه چې آیا متحده ایالات رازق ته د واک ورکولو لپاره سوي او که غلط؟ آیا پوځي لاسته راوړنو د بشري حقونو ارزښت لرلو او که نه؟ چې دې ډول پوښتنو امریکایي چارواکي او جنرالان اندېښمن کړي وو، خو بیا هم هیچا د رازق د لرې کولو جرأت نشي کولی، ځکه چې رئیس جمهور کرزی د هغه په شا کلک ولاړ و. ارغنداب او د کندهار ښار د ځواکونو د همکارۍ د عملیاتو له 3 هدفونو څخه 2 وو. درېیم د ښار لویدیځ ته نږدې لویدیځ کندهار و. د کندهار لویدیځ 3 ولسوالۍ لرلې: جړی، پنجوایي او ماون. دا سیمه د طالبانو اصلي ټاټوبی و، چېرته چې غورځنګ پیل شوی و او چېرته چې د طالبانو مشران خپلوان او قبیلوي کسان درلودل. د ملا عمر جومات هم په جړی کې و. په دې ولسوالو کې د طالبانو پلوي، نورزي او اسحاقزي په ګڼ شمېر کې اوسېدل. دلته له 2006 کال راهیسې طالبانو یو شیډو ګورنمنټ چلاوه چې ټوله سیمه د لاس د لاندې وه. هلته د طالبانو قومندانانو اکثره له 2006 یا 2019 کال راهیسې خدمت کاوه چې دوی هم تجربه لرونکي وو او هم خپل وطن ته ژمن وو. خو له بلې خوا تر هغه چې جړی او پنجوایي به ناامنه وو، نو د کندهار ښار به هم په خطر کې وو. نو په دې وجه 5 امریکایي کنډکونه، یو کاناډایي کنډک او 7 افغان کنډکونه چې شاوخوا 10,000 سرتیري درلودل، د 2010 کال په اګست کې لویدیځ کندهار ته ننوتل چې دا د ځواکونو یو بې مثال تمرکز و. د امریکا او افغان امنیتي ځواکونو په ګرمسیر، ناوه، ارغنداب، سنګین او په مارجه کې خپل شمېر 2 چنده کړی و. د لویدیځ کندهار ګډ نفوس شاوخوا 1,50,000 و، خو د امریکایي، کاناډایي او افغان سرتیرو پرته د پولیسو شمېر 3 چنده کړی شوی و. د 10,000 امریکایي او متحده ځواکونو څخه 9,000 جړی او پنجوایي ته لاړل. دوی په ټولو ولسوالیو کې ځای پر ځای شول، په شمول د طالبانو په مرکزونو کې هم. د متحده ایالاتو کنډکونه د دویمې لوا 101 هوایي فرقې چې د ډګروال آرت کینډریان لخوا رهبري کېده لاندې وو. پیټرس په عملیاتو کې شخصي دلچسپي واخیسته او د پرمختګ د څارنې لپاره څو ځله د لوا څخه لیدنه وکړه. د دې نه وروسته چې سوشل، نو هغه به زه تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې وړاندې کوم انشاءالله. ګرانو وطنوالو، اوس مو په لوی لاس سپارم. تل دې وي پښتو.
تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالي او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان د ازادۍ په هیله مشال خان ټکر.